پاتې شو هغه اتلان او غازیان چې د 18 کاله د امریکا په خلاف لیکنې کړي دي، اشعار یې ویلي دي، او نن خاص کر دا څو کاله کلیزې د مشرانو چې د دوی په اتلولیو باندې کرښې راښکلي مضمونونه یې لیکلي دي. زمونږ اتلان دي ستایلو، دا خلک د مونږ د تاریخ باب ده، دا له مونږ نه دا باب څوک نشي بندولی، دا دروازې د دې تاریخونو د مونږ په مخ څوک نشي تړلی. ناکامه کوشش دې څوک نه کوي، مونږ به خپل رښتینې اتلان ستایو. دا یې په مونږ او تاسو ټولو فریضه ده. دوی چې کوم تکلیفونه کوم زحمتونه په دې لار کې ګاللي او قربانۍ ورکړي، هر مجاهد هر څاڅکی وینه د قدر وړ ده. د هر یتیم اوښکې د پاکولي دي. زمونږ ستاسو په مخ کې ډېر اوږد مزال پروت ده. زمونږ مخ ته د شهیدانو ارمانونه پاتې دي، د یتیمانو اوښکې پاکول پاتې دي، د کونډو حقوق په جای کول پکار دي، د هغوی او فریاد ته ځان رسول پکار دي. مجاهد وروره ستا جهادي بهیر ختم نه ده، تا ته ډېر یو لوی کار نور پاتې ده چې د پاتې شهیدانو ارمانونه پوره سي، د هغوی بچیو ته د تعلیم زمینه برابره شي. د هر شهید د کور دروازه وټکئ. د ټولو مسؤلینو د مشرانو دنده ده چې دې شي ته مجاهدینو ګماري. هر مجاهد د خپله فریضه وګڼي، د هر ملګري د هر شهید کور په وخت پوښتنه وکړي، د هغوی د مشکلاتو، د هغوی د یتیمانو، د هغوی د تعلیم، د هغوی د صحت، دا ټولو ته باید لاسرسی وکړي. د هغوی پلرونو په داسې لار کې قرباني ورکړې، زما او ستا د ازادۍ دپاره خپل غوښې په باروتو سوځولي. هغه بچی چې نن یتیم د پلار یې نشته، زما او ستا د ازادۍ په خاطر قرباني ورکړي. خپل خواږه بچیان یې پریښي د یتیمان دي. ګوري چې دا یتیمان بې اسرې پاتې نشي، دا یتیمان بې څوکه پاتې نشي. دا یتیم دا فکر ونه کړي چې پلار مې نشته، مجاهد مې پوښتنه نه کوي، د پلار د سنګر ملګری مې پوښتنه نه کوي. مجاهد جهاد به دې کړی وي، تکلیفونه به دې ګاللي وي، خو په ورځ د محشر به یتیم در پسې وایي به چې د ما حق خوړلی. کوشش وکړئ یتیمانو باندې، کونډو باندې، د شهیدانو په کورنیو باندې ډېر خیال وساتئ. د دغه شهیدانو کورنۍ په موږ او تاسو حق لري. والله بالله د دوی پلار دا بچی ډېر نازول. نن یې که پلار نشته، بچی ته یې پلار یې، دا بچی په تا حق لري. د دې یتیم پالل په تا حق لري، د کونډې پوښتنه په تا حق لري. د دې شهیدانو کورنیو ته ورتګ دا د تا فریضه ده. فکر ونه کړه چې جهادي بهیر ختم شو، فکر ونه کړه چې امریکایان مات شول. ډېرې ناخوالې موږ ته پریښي دي، ډېر شهیدان دي، ډېر یتیمان دي، کونډې دي، دوی ته مدرسې، دوی د تعلیم دي، دوی د صحت دي، دوی هر درد ته باید ما او تا ورسېږو. خپله مړۍ له دوی سره نیم کو. راځه که کور کې پلوي ورځې خورو، شولهیي وخورو، یوه دړۍ، یو من، یو بوجۍ په منځ نیم کو، نیم د شهید او د یتیم کور ته وره. راځئ له فرمصرفه مصارفو له تشریفاتو نه تېر سئ. د یتیمانو حق ادا کئ. 100 روپۍ هم که ورکئ یو کور ته، تا ته هیڅ نه دي، د هغه پې ډېر زیات څه کېږي. 1000 روپۍ ورکئ، 2000 روپۍ ورکئ. هر افغان د خپل مسؤلیت وبولي، هر مسلمان د خپل مسؤلیت وبولي. هغه څوک که د طالب مخالف مو نن سر ګریوان کې کته که د دغه یتیمانو پلار د تا د ازادۍ دپاره قرباني ورکړې، نن یې پوښتنې ته ورشه، خامخا یې خپله فریضه وګڼه. د هر شهید، د هر یتیم دروازه ورته وټکوله، مشکلاتو یې ځان خبر که، تر څو د الله په نزد له مسؤلیت نه خلاص شي. او دا خو به ډېره اعلی وي، ډېره په زړه پورې به وي چې یو افغان د یو کور، د یو شهید د کور کفاله په غاړه واخلي، د هغه مصارف په غاړه واخلي. الحمدلله موږ په افغانستان کې مالداره، ثروتداره تجاران لرو. 10 کورونو کفالت، د 20 کورونو کفالت اخیستلی سي. په کور کې ناس نازولو بچیو ته مو سترګې واړوئ. هغه شهید چې تا ته یې بچي پریښي دي، د الله اسرې ته د دې ملک په خاطر قرباني ورکړې، همداسې هغه هم پلار درلوده، خو لیکن زما او ستا د ازادۍ دپاره قرباني ورکړې. انشاءالله وعده کوو چې د شهیدانو د کورنیو، د هغوی د یتیمانو،
په درد باندې به لګېږو د هغوی پوښتنه به کوو. هر یو افغان د دوو شهیدانو د کورونو دروازه وټکوي. هغه لږ مشکلات هم که ورته حل سي، که تعلیم زمینه نه برابر هغه ورته برابره کوي. نور مشکلات لري، کور کې څه مشکل وي، د هر شهید له کور نه ځان خبر کوي تر څو له مسؤلیته خلاص شو. لوی دروند بار ده. خدای مکه په ورځ د قیامت مو یتیمان مخې ته ونه درېږي او دا ونه وایي چې زما پلار خو په دې لار کې قرباني ورکړې وه، لیکن د دې صف خلکو ما سره جفا کړې. خدا نخواسته الحمدلله امارت اسلامي خپل کار کړی ده، کوي تر وسه پورې د هر شهید د هر یتیم درد ته دوا سوی، لیکن زښت ته ډېر شهیدان لرو. دا هر څه په امارت باندې مه ورته پی. د هر شي مسؤلیت امارت ته مه راجع کوئ. دا امارت د تاسو له بچیو نه جوړ ده، دا امارت د تاسو له کوره جوړ ده. اسلامي امارت ډېر کوشش کوي چې ټول مشکلات حل کړي. جهادي بهیر انقلاب پاتې ده، نور ډېر کارونه دي، ډېر مصارف دي د امارت په غاړه. راځئ دغه یو بوج موږ په غاړه واخلو، ټول سره یو شو او د امارت خپل کور وګڼو، د یتیمان خپل بچي وګڼو. کیدای شي انشاءالله د ما خبرې په چا باندې ونه لګېږي، دا زموږ او ستاسو بچي دي، دا زموږ او ستاسو له پاته اتلانو نه پاتې دي. د دوی پلرونو ډېره غټه قرباني ورکړې ده، ډېر ستره قرباني یې ورکړې ده. ته به هلته پوه شې چې کله برما ته لاړ شې، ته به د دې اتلانو په قربانۍ په قدر هلته پوه شې چې فلسطین ته لاړ شې، ته به د دې اتلانو د قربانیو په قدر هلته پوه شې چې نورو ملکونو ته سفرونه وکړې او هلته د مسلمانانو حالت وګورې. دغه مسلمانانو او دغه غازیانو زمونږ او ستاسو د خویندو د وا معتصما غږونه چا نه دي اورېدلي الحمدلله، ځکه دوی خپلو سینو پورې بارود تړلي او د ازادي یې مان اخیستی. او انشاءالله راتلونکي کې ښه زیرې درته لرو. جهادي بهیر لا ګړندی، د جهادي بهیر اړخ به د ملک د خدمت د ملک د جوړولو دپاره وي. موږ به فی سبیل الله د دې ملک آبادي بیا رغونه د یتیمانو شهیدانو کونډو رنډو احوال اخلو، د هغوی سره به مرسته او همکاري کوو. دا به وعده کوو هر څوک په خپل کور او کلي کې شهیدان یتیمان د اتلانو بچي لرئ، په خپل لاس باندې ورسره کومک وکئ، په خپله لاړ شه کور کې ورکه هغه یتیم ته په لاس کې چې دا د مورجانې ته ویسه، دا د هغه سپین سرې مور ته ویسه چې بچي شهیدان سوي دي. په خپل لاس هغه بوډا پلار ته دا پیسې ورکه، اگر که هغه به درته ووایي چې ضرورت مې نشته، جب کې ورته کېږده، ورته نه پلاره دا ستا حق ده، د دې دپاره مې نه ده راوړی چې په تا احسان کوم، دا د ما فرض جوړیږي چې زه ستا د بچي، ستا د یتیم، ستا د کونډې لپاره یو څه برابر کړم. دا مو فریضه وګڼئ، والله لازم د الله په نیز به مسؤول یاستئ. دا چې دا غوښې او روشونه او کبابونه خورئ او د یتیم په کور کې وچه ډوډۍ نه پیدا کېږي، مسؤلیت به زموږ او ستاسو په غاړه کې. دا زما فریضه وه، غږ مې جګ که خپل اتلان او غازیان چې ستایو، دا مو فریضه ده. الحمدلله دوی مونږ ته تاریخ پرېښی ده، دوی مونږ ته سرې لښکرې ماتې کړي، دوی مونږ له اشغال نه خلاص کړي، دوی د امریکا امپراتوري نسکوره کړې. خدای زما او ستا تا یتیمان پریښي دي، د دې یتیمانو غم بخورو او د دوی پوښتنه. د افغانستان د اسلامي امارت سرښندونکو مجاهدینو او غازیانو په سنګر کې ناستو اتلانو ستاسو مرال بایللو دښمنانو نور جګړهیز قدرت له لاسه ورکړی او ډېر زر ده چې انشاءالله په ټول هیواد کې اسلامي نظام نافذ او د مؤمنو هیوادوالو ارمان پوره شي. زیرک اوسئ، خپل صفونه منظم کړئ چې د شر و فساد، کفر او الحاد، د صلیبي یرغلګرو پاتې شوني کوډلې او بیسونه له خاورو سره خاورې کړو. بپیش ای اردوی سربکف امارت اسلامی افغانستان، دشمنان دین و وطن را تعقیب کنید، نگذارید تا بار دیگر این ملت مؤمن و مجاهد را با بدبختی های غمانگیز روبرو سازند. جوگن د بزدل ځوان چې د چا یار شي، یار هغه ده چې په سخته کې په کار شي، او چې لوړ سر د ازادۍ ګرځوی نشي، داسې سر دې له تنو ځینې ګزار شي چې مینه د وطن وي هیره کړې، مین نه ده که د مینې ټول گفتار شي، دا چې ورکه دنیا کې هنګامه وه نن خو ګورئ چې نړۍ پښو ته پرېوځي، دا چې ورکه دنیا کې هنګامه وه نن مې هغه یار دنیا کې بیا اظهار شو، سړیتوب یې له تندي نه معلومیږي،
په غلیمې ټنډه پریوزي په قار شي د افغان د افغانیت دا علامه ده یرغلګرو ته اغزي وګرځي او خار شي نرې مه بوله د ښځو په جم ښه دی چې کافر سره ملګری څوک په لار شي او د بادرنګ په څیر به سر قلم قلم کړو چې غماز مو څوک د ښکلي کابل جان شي او په لوی رب مو سپارم ډېره زیاته مننه چې موږ سره په لایف خپرونه کې همکاري وکړه شیرینګ مو کمنټونه مو کړي دي موږ سره مو هر رقم مرسته کړې موږ ته مو داد راکړی دا مبارزه یوازې زموږ نه ده دا ټول د تاسو ټولو حق ده دلته ډېر ګمنام مبارزین دي الحمدلله چې ډېر په صداقت باندې په اخلاص باندې په سوشل میډیا کې اتلان دي داسې اتلان دي چې هغوی د کامرې مخې ته نه دي راغلي اتلولي موږ ستایو هر څوک چې د دغه اشغالګرو په خلاف باندې د قلم څوکه د قلم په څوکې څوک کرښې راښکلي هغه هم د ستایلو دي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته